د سرو ګلو د ګلو په ګلزار کوي. دا په موږ څه لوبې زمونږ پروردګار کوي. د ګلدرو موسم توایا چې پتو تمبو کې د پښتونخوا د غرونو زر کې انتظار کوي. څوک شته چې دا پیغام د امن تر سفیر یوسي. بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق رادیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د تیر په څیر یو ځل بیا زه توریالی ساحل د ژوند پړاوونه په خپرونه کې ستاسې کوربتوب کوم. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په پیل کې د شرق رادیو تلویزیون مشرتابه او رهبري پلاوي ټولو هیوادوالو ته، ټولو مسلمانانو ته چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ژوند کوي د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي وایو. خدای دې وکړي چې قبوله او منظوره یې کړي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې نن موږ یو ځل بیا ماما مینه ته راغلي یاستو چې دلته ماما مینه کې موږ یوه خپرونه چمتو کړې وه چې دغه خپرونه د شرق رادیو تلویزیون د لارې نشر شوه او زموږ ټولو هیوادوالو دغه خپرونه ولیده. دلته دغه کورنۍ ته نن یو ځل بیا راغلي یاستو. پرون څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ وه، زموږ یو هیوادوال، یو زړهسوان هیوادوال چې کله د دغه کورنۍ خپرونه نشرېدو نو ما ته یې ټلیفون وکړو. د ټلیفون نه وروستو شرق رادیو تلویزیون ته راغی او دغه کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. تاسې ګورئ چې په دغه خوراکي توکي کې اوړه دي، غوړي دی، بوره دی، لوبیا دی او چای دی. موږ او تاسې اکثر یادونه کوو چې برګ سبز تحفه درویش. دغه ورور که لږ مرسته یې وکړو او که زیات یې وکړو، الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله تعالی دې د دې بدله ورته ورکړي. دغه ورور امانت و چې دغه کورنۍ لپاره یې موږ ته راکړي وو او موږ راوړو او دغه کورنۍ ته دا دې سپارو. تاسې به یې ګورئ. دغه ورور موږ ته یادونه وکړه چې تاسې قاضي د دغې کورنۍ کلیپ اخلي او که نه اخلي نو زما نوم هم مه اخلي، خو زمونږ صرف او صرف د دغې کلیپ جوړونه او مخه صرف دا دی چې موږ تاسو ته هغه شفافیت وښیو. که تاسې موږ سره څومره مرستې هم کوئ، که هغه لږې وي او که ډېرې وي، موږ هڅه کوو، موږ همیشه کوشش کوو چې هغه کورنۍ ته په وخت سره یې ورسوو. نن د دغه ورور دغه مرسته م راوړې او دغه کورنۍ ته ورسپارو، خو د دغه کورنۍ سره هم یو دوه درې خبرې کوو. تیره خپرونه کې زموږ دغه مورجانې یادونه وکړه چې زما یو ورکوټی ګلالی زوی دی چې په ښار کې پلاستیک خرڅوي او همدارنګه تارونه او داسې نور شیان خرڅوي. خوشبختانه نن موږ سره په دغه خپرونه کې هغه ورورکی هم ولاړ دی. دې خوا لږ رایشه بچیه، دلته ودرېږه، موږ سره مخامخ ودرېږه. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا هغه ورور دی زموږ چې په ښار کې پلاستیک خرڅوي، همدارنګه نور بعضې شیان خرڅوي، ښه پیدا کوي چې پلار یې نشته دی او دوی یتیمان دي. نو شپې او ورځې د دوی کورنۍ د دغه ماشوم په هغه ګټه باندې تېرېږي. ستړی مه شي ورور، پښتو باندې پوهېږي؟ نوم دې څه شی دی ورور؟ بشرخان. بشرخانه، څنګه یې بچیه دغه روژه راغی په تاسې باندې په ښار کې دی چې ته هغه پلاستیک خرڅوې، هغه شیان خرڅوې، خرڅېږي او که نه؟ نه خرڅېږي دومره، خو 50-70 روپۍ دومره کېږي چې کور ته راوړو. کور ته چې کله راوړې دا پیسې چا ته ورکوې؟ مور ته ورکوم. مور دې بیا پې څه شی کوي؟ موږ ته خوراک هغه شیزونه اخلي، بعضې شیان درته اخلي. قدرمنو لیدونکو د دغه واړه واړه ګلالي ماشومان تر څنګ هغه مورکۍ هم ولاړه ده چې خاوند خو یې نشته د دغې کورنۍ سرپرستي ټول د دغه مورکۍ پر غاړه ده. د دغې مورکۍ نه هم خبرې اخلو، ورسره دوه درې خبرې کوو چې د روژې دغه شپې ورځې په دې به څنګه تېرېږي، دوی د روژې لپاره څه اخیستي دي نه دي اخیستي. د دغې مورجانې سره هم خبرې کوو. ستړی مه شي مورجانې که راته دا ووایي چې د روژې نن دویمه ورځ دی چې تاسې د روژې لپاره ځان له څه اخیستي دي او که نه؟ تر اوسه خو موږ هېڅ هم نه دی اخیستی، سره د هېڅ هم موږ اخیستی نه ده. الله ته تمه لرو چې څوک هغه وګوري، د یتیمانو سره کومک وکړي، چې شی وکړي. نه کور کې نه واړه شته نه غوړي شته، بس شپې شي بېګا چې هغه د روژه ماتې ټیم و دا خلک موږ تر سره وړله، بس
روټۍ ترکاري هغې راوړل. په چم ګاونډ کې دا ستاسې ګاونډیان چې اوسېږي دوی تاسې ته هغه د ماښام د روژه ماتي لپاره شیان یې راوړل؟ او تاسې روژه ماتې په هغه شیانو باندې چې ګاونډیانو درته راوړه روژه ماتې مونږ هېڅ هم پخه کړې نه. د لږ پاسل هغه کور والا راته ورکړې وه، هغې مې پخه کړو. زمونږ دا ویل ماشومان مې وایي چې روژه ماتې په دې وکړم، اول په همدې شکر وباسه. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې دغې مورکۍ خبرې واورېدې چې د دغه مورکۍ زه چې څومره سوچ کوم دوی په دري ژبه کې خبرې کوي او موږ ترې په پښتو باندې پوښتنې کوو. راځئ چې دغې مورکۍ نه په دري یو څو خبرې واورو او یو څو پوښتنې ترې وکړو چې دی موږ ته څه ویل غواړي. مادر جان عزیز اگر شما بگویین که روزه آمد ماه مبارک رمضان است، در این روزه شما چیزی گرفتین؟ هیچ چیزی هم نگرفتیم که چی بگیریم. نی بچه که پلاستیک کا سودا میکنن، از این دیگه ما چی بود خواه کنیم که برایش تکای خود چیزی بگیریم. بعض یتیمه خود کالا بگیریم، شان خوراک چیزی بگیریم، کدی چی بگیریم. هیچ واسه من میرسه. خورد بچه که من دیگه کمایگر د خانه ندارم، شی ندارم، کدی چی برشان بگیریم. ایلی خدا رو گرفتیم، این قرار خانه ششتیم، چی کنیم؟ دیگه کس نداریم که ما کمک چیز کنه. اصری خدا. چی میگی مادر جان اگر شوهر شما زنده می بود امروز شما به این حالات می بودین؟ نه بازار می رفت هر چیزی درست پیش بر روزی ما می آورد. اگه دامیش مشتکای مر بازار می بود بدل خودشان برشان هر چیز می گرم می آورد. حالی که نی صبر خدا رو می کنیم چی کنیم از الله انتخانش سر ما. لازمی علام شکر میکشیم از بطرینش تو چی بگویم کمایگر کس نداریم صبر میکنیم دیگه صبر خوب چیز است. زنده باشی مادر جان عزیز. این دیگر کودکای شما نوشتکای شما خو خورده است سرزی روزه نمیشه، همشیری که در پالوی شما استاده است سرزی روزه میشه یا شد کدام خواستهایی داره در این روزه بر تو نمیگویه که چرا بر من یک خوب چیز پخته نمیکنی او من یک خوب چیز باید مثل دیگر دخترها واری دیگر فامیلا واری بخورم؟ چی میگن همشیره باشه؟ چرا نمیگه کلی وشتکای میگه مادر اینه که چاو بر ما چیز میگیری نمیگیری شاو بر ما چی پخته میکنی ما چیز که واسه مشد بر شما پخته کنی. مادر جان عزیز گران نکنی، خدا مهربان است. انشاءالله که در وطن ما نیکدل مردم بسیار زیاد است. آن مردمی وجود داره که به شما فامیلا دل می سوزانه و صدای شما را میشنوه. سرما که دل خو می سوزانه نلا خدا اجرش بدشانه، خدا دگام بدشانه، خدا و دنیاشان هم خوب کنه دنیاشان هم خوب کنه. همراه شما مادر جان عزیز امروز همراه شما امین بیادرایی که آمد به شرق رادیو تلویزیون با هیله خیراتولن یک جای شد همراه شما اینی کمک انجام داد. با اون بیادرایی که امین ساعت شما را از شرق رادیو تلویزیون تماشا میکنه چی گفتنی داری من حیث یک دعا، من حیث یک برادر، من حیث یک پدر بانو ها چی گفتنی داری؟ ای که ما کمک از خدا اجرش بدشه، خدا و دنیاش هم خوب کنه دنیاش هم خوب کنه که براتی ما داده خدا پاک از زیر زیاد بدشه، خدا پاکش خیلی اچھی کنه که ما یک کمک از ودی روزه وشتکای مریاتی ما دیادش بود ما که دیادش بود مو دیاد خدا شو خدا بدشه، خدا پاک زیاد اجرش بدشه هم دو دنیا بده هم دی دنیا بدشه. زنده باش مادر جان عزیز. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د مورکۍ تر څنګ زموږ یو خوراکۍ هم ولاړه ده. دغې خوراکۍ سره هم دوه درې خبرې کوو چې نن دغه ورونو ورسره دغه مرستې وکړې چې څه ویل غواړي دغه خوراکۍ هم خورجانې که راته دا ته هم ووایې چې څنګه ستاسې مورجانو یادونه وکړه چې دغه خلکو موږ سره مرسته وکړه الله تعالی دې ورسره ښه وکړي. زه خو بیا هم وایم چې الله دې ورته په هغه دنیا کې په کار راولي چې تاسې سره دغه مرستې وکړې. خورجانې که ته هم موږ ته یتیمانو سره مرسته کوي خدای ورسره مرسته وکړي. زمونږ په کور کې څه شی هم نه لرو که پلار مو ژوندی مونږ ته به راوړی د دې سره خدای ښه وکړي چې مونږ ته دغه شیونه راوړي. خوشحاله اوسې خوراکۍ. مننه. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغې خوراکۍ خبرې تاسې مخکې په خپرونه کې واورېدې او ومې لیدې چې زه ډیرانونو نه هغه فرش راټولوم پلاستیک راټولوم په هغه فرش باندې مونږ کینو هغه پلاستیک مونږ سوځو په دغه باندې شپې او ورځې تېروو. خورجانې ستړی خیر سي هم راته څه ووایه چې روژه دی دغه ماماګانو کاکاګانو تاسې سره مرستې وکړې که نه روژه دی
هغه ته څه ویل غواړې؟ خدای دې ورسره ښه وکړي چې موږ سره مرسته وکړه. خدای دې ورته دنیا کې ورته په کار راولي. خوشحال اوسې راته ژوندی اوسې. تو همراه ما میری؟ ما بر تو گفته بودم که من تو را میبرم همراه خود، بر تو هر چیزی میگیرم. همراه میری همراه؟ قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، تاسې چې په دغه واړه واړه ګلالي ګلالي کوچني کوچني ماشومانو باندې رحم وکړه، الله تعالی دې په تاسې باندې رحم وکړي. تېر ځل هم ما یادونه کړې وه چې دغه کورنۍ سره دغه مورکین پرېږدي، دغه خوراکین پرېږدي، دا نور ماشومان هم پرېږدي. دغه کوچنی ګلالی ماشوم په خاطر باندې راشي دغه کورنۍ سره مرسته وکړي. بیا هم تاسو ته یادونه کوم چې روژه دی، په دغه روژه کې دغه خوراکي توکي د دغې کورنۍ لپاره بسنه نه کوي. دغه کورنۍ نور شیانو ته هم اړتیا لري. موږ به بیا هم تاسو ته ووایو چې که تاسې راځي او دغسې بېوزلو کورنیو سره مرستې کوئ، شرق راډیو تلویزیون او د شرق راډیو تلویزیون مشرتابه او همکاران او بالخصوص د هیلې خیره ټولنې بنسټګره شعله شایق د چا نه څه امتیاز نه غواړي. موږ سره داسې په زرهاو کورنۍ راجستر دي. تاسې کولی شئ چې راشئ زموږ ادارې ته راشئ، زموږ د ادارې د مسؤلینو سره وګورئ او تاسې داسې بېوزلو کورنیو سره مرستې وکړئ. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، ما تاسو ته یادونه وکړه چې بالخصوص د هیلې خیره ټولنې بنسټګره شعله شایق چې وخت په وخت یې دغسې بېوزلو کورنیو سره مرستې کړي. د شرق راډیو تلویزیون ټول هغه کارکوونکي ستاسې په درانه خدمت کې دي. تاسې هر کله کولی شئ چې راشئ، موږ ستاسې په خدمت کې یو. موږ به تاسو ته هغه کورنۍ در وپېژنو او تاسې به ورسره مرسته وکړئ. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، کله چې موږ او تاسې روژه ماتې کوو، د روژه ماتې په وخت کې زموږ ډېر داسې کورنۍ به اوسي چې هر ډول ترکاریان یې به، هر ډول هغه طعام به یې تیار کړی وي او د دسترخوان په مخ یې به ورته پروت وي. دا به په زړه کې ووایي چې زه د کوم یو نه وخورم، د کوم یو مزه وساتم. هغه څه چې ترې پاتې کېږي هغه بیا بیرون لړه کوي، دا بیرون یې خطا کوي. زه په هغه شتمنو هیوادوالو باندې غږ کوم چې خیر دی، د دغې روژې مبارکې میاشتې لپاره هغه بیرون مه خطا کوئ. هغه راشي چې تاسې نه پاتې کېږي، هغه شیان راوړي او داسې مستحقو کورنیو ته ورکړي. تر څو پورې د روژه ماتې په وخت کې د دوی په دسترخوان باندې هم 2-3 رقمه خواړه پراته دي او دوی تاسو ته هغه دعاګانې وکړي چې کومو ته موږ او تاسې ټول اړتیا لرو. دا دنیا فاني دی، موږ او تاسې ټول به دا دنیا پرېږدو او زه به یو بلې نړۍ ته به اول ته به زموږ د دغه شتمنیو چې موږ ته الله تعالی راکړی، موږ او تاسې ته الله تعالی راکړی، د دوی د ټولو پوښتنې به موږ نه کېږي. راځئ چې هغه ځای په نظر کې ونیسو او راشو او داسې بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړو. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، بیا هم تاسو ته یادونه کوم چې دغه کورنۍ په یو خیمه کې شپې او ورځې تېروي او په یو داسې چاردیوالۍ کې خیمه وهلی چې د شپې له خوا به خدای مکه دغه کورنۍ ته هر ډول مشکلات پېښېدلی شي. تاسې د دغه کورنۍ دغه غړي ګورئ چې دغه کورنۍ کې یو زموږ ځوانه خوراکۍ چې په دغه خیمه کې او په دغه چاردیوالۍ کې ژوند کوي، بې پلاره ورور هم ورکوټی دی. دغه مورکۍ نه هم 2-3 خبرې نور اورو چې بې پلاره لور پالل څنګه وي او په داسې یو ځای کې بیابان کې په دې کنډر کې خپل ماشومان څنګه پالی. مادر جان عزیز، اگر بر ما هم بگوییم که از طرف شب شما که ما می‌بینیم یعنی چاردیوالی است یا کندری است، در این کندر شما خیمه زدین. من خب باز هم یادآوری میکنم که من این خیمه هم گفته نمیتونم. از خیمه که هم زندگی شما بهتر است. باز هم شما بر ما بگوییم که از طرف شب چطور میکنیم، دیگه وقت چطور میکنیم. اینجا خب بیابان است. چطور کنیم؟ شو میترسیم، مشتکه ما از خیمه بیرون نمیبریم، ما میترسیم
این بچه میلی خدا را بگیره بعد اون که میتونیم مکدشان بیرون میبریم که وقت خواب میشه درود شریف میگم ما میرم قرآن شریف بلا بکه هم میمونیم شکر زیم خواب کنیم دیگه با همون برشان بشیم گران میکنیم میمی یک وقت هم تو زندگی سرمان آمده بود که الان شوق شما خیلی میترسیم قرآن شریف بلا بکه هم میمانیم خدا کسی بر ما بسیل نکنه دخترم جوان از مستم خدا باز نبودشانی که بر ما بسیل کنی نچی کنی وقت تیر میشو کسی نداریم بخیر خدا کسی هم نداریم که ما رو نگاه کنه چی کنی بس مجبور هستیم که دی 4 دیوال وقت تیر کنیم از یک 4 دیوال ما رو میکشیم دیگه میریم خیمه جور میکنیم خیمه هم تک از باران کشو داود را بدیم یا پا جای خوش نبود که ما خواه میشدیم مشت کمیده مشت خواه کردیم چند روز قبل که باران شده بود خیمه شما چکس میکرد آب داخل شده بود در این کنډر شما به می حالت وقت گلیم مارسی کنیم تک از مردار لاره بس گلیم هم نداریم میرفتیم چادرکه اشتکه خبر میکردیم سرش خواه میشدیم چی کنیم دیگه خانه که بریم کسی هم نداریم بغیر خدا که خانهش بریم دختر مجوان از خانه کسی رفته هم نمیتانیم چی هم کده نمیتانیم مجبور هستیم که دمی خیمه دمی باران ما وقت خود تیر کنیم همشیری عزیز مادر شما که امروز گران میکنه خاص به خاطر شما که دخترم جوان از خدا نکنه در ملک افغان زندگی میکنیم خدا نکرده بر ما توی کدام گپی جور نشود تو چی گفتنی داری که همین ساعتی که همون مسئولین ریاست مهاجرین شما را میبینن یا دیگر برادرای شما که از طریق شرق رادیو تلویزیون ترا میبینن چی گفتنی؟ پدر ما که زنده می بوده حالات ما نمی بودیم مادر ما که گران میکنه تو خفه میشیم که اگه پدر ما زنده می بود چرا دی تو وقت چی جون میکردیم او اگه پدر ما زنده می بودن علما مثل دگنا پراوری خانه ما میتوری می بود مثلا خوب می بود خانه شما یک زندگی خوب داشته می بود اگه شیب زنده می بود چرا ما میترسیدیم چرا وقت خودی کنډر تیر میکردیم بچه مریضه سر دختر خو میترسیم سر جان خو میترسیم کمه کر کس نداریم بچه نداریم سرپراش کس نداریم اصری خدا قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغه مورکۍ چغې سورین مو واورېدې چې زه کله د شپې ویده کېږم د الله تعالی هغه پاک کلام زه ځان ته رانږدې کړم او زه وایم چې یا خدایه ما دا خپل کورنۍ په تا سپارله ته مې عزت وساتې نن سبا داسې یو وخت راغلی قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څوک به په چا اعتبار وکړي بیا هم تاسو ته یادونه کوم چې دغه کورنۍ ډېر د سختو حالاتو سره مخامخ دي راشي او دوی سره مرستې وکړي زه مننه کوم د سیف الدین حیران صاحب څخه چې نن ما سره په دې خپرونه کې ما سره همکاري وکړه تاسې ولیده چې په دې روژه کې موږ سره ډېر ځان په عذاب کړو الله تعالی دې د دې اجر ورله ورکړي دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه تر بلې خپرونې چې بیا هم زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې ساحل شاداب ستاسې هغه مرستې چې تاسې د هیله خیرات ټولنې سره کوئ او موږ یې راوړو داسې بېوزلو کورنیو ته ورکوو ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسو په لوی او بخښونکي رب سپارم په دې هیله چې د روژې شپې ورځې په خوښۍ او سوکالۍ سره تېر کړئ لوی الله مو مل شي د خدای په